بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به تاسو ته یو بله قضیه وړاندې کړو. قضیه داسې ده: په یوه دایره کې د مرسوم څلورضلعي د مخامخ زاویو مجموعه 180 ده. نو اوس که چېرته دغه شکل کې موږ وګورو، یوه دایره موږ لرو او همدارنګه یو څلورضلعي ده. د ABCD څلورضلعي یو مزله ده. د دې دغه فرضاً که چېرته موږ ووایو چې د B زاویه او D زاویه دغه دواړه سره جمع سي 180 او همدارنګه A او C چې کله سره جمع سي د دې دواړو مجموعه او د دې دواړو مجموعه دواړه 180 درجې کېږي. د دې لپاره د دغه قضیې د ثبوت لپاره موږ یو ترسیم کوو. فرضاً د دایرې مرکز د هغه سره وصل کوو، د دغه دواړو راسونو سره یې وصل کوو. کله چې مثلا مونږ دا رسم وکړو، دا ترسیم مونږ وکړو، دلته مونږ دوه زاویې لرو. یوه زاویه دا د A د زاویې لور ته پرته ده، دغه که دا O ده نو O1 دې ته وایو، او دا بله چې ده مثلا له دې ځای نه تر دې ځای پورې په دې شکل باندې راغلی ده، دې ته O2 ووایو. ځکه که چېرته مثلا مونږ دغه د X محور وشمیرو نو دغه زاویه ګوره په دې ډول باندې راغلی ده، له 90 نه هم تېره سوې ده او همداسې تر دې ځای راغلی ده. دغه بله که چېرته له دې ځای نه مونږ له همدې خط نه وګڼو او دا هم په خپله په دې شکل باندې تر دې ځای پورې د دې د پراخوالی ده، دا هم تقریبا 90 نه ګوره تېرېږي. که چېرته مثلا مونږ دغه دواړه زاویو ته وګورو نو داسې لرلی سو چې د O1 جمع O2 ګوره دغه زاویه او دا زاویه دواړه سره جمع کو دا 360 کېږي. ولې 360 درجې کېږي؟ ځکه د یو خط یا د یو ټکي په شاوخوا کې همیشه د دې یو 360 درجې زاویه جوړوي. که چېرته مونږ یوه دایره مونږ رسموو، له یو ځای نه شروع کېږي دغه زاویه او بیرته بیا همغه ځای ته رسېږي، نو د دغه ټولو زاویو که 2 وي که 3 وي د دې ټولو زاویو مجموعه 360 کېږي. دا یو منل شوی حقیقت ده. اوس راځو چې دغه زاویه چې د DCB زاویه ګورئ چې د DCB زاویه دې زاویې ته ګورو، دا مساوي کېږي له چي سره؟ دا مساوي کېږي نیمه د O2 سره. د دغه زاویې له نیمایي سره کېږي. ګوره دا یو ځکه چې د دغه زاویې راس په د دایرې په محیط باندې پروت ده، نو په دې خاطر باندې دا یو محیطي زاویه ده. محیطي زاویه او د O2 څه ده؟ دا مرکزي زاویه ده. د مرکزي زاویې له نیمایي سره مساوي ده. دا مونږ پخوا هم لرو، دا مثلا یوه رابطه ده. بلې زاویې ته که چېرته مثلا مونږ وګورو چې د DAB دغه هم په خپله یو محیطي زاویه ده. د DAB زاویه د DAB زاویه مساوي کېږي چې سره دغه نیمایي د O1 سره کېږي. د O1 د DAB زاویه مساوي کېږي نیمایي د دغه O1 سره. دا زمونږ دوه رابطه سوه. دا که چېرته مثلا مونږ دغه دواړه برخې دواړه خواوې د اولې رابطې او د دومې رابطې دواړه خواوې سره جمع کو نو داسې لرلی سو چې د DCB زاویه جمع DAB زاویه مساوي کېږي د نیمایي د O2 جمع نیمایي د O1. د دې زاویې دا به هم زاویې مونږ ولیکو. نو دلته تاسو اوس وګورئ چې د DA دغه دواړه زاویې چې دواړه سره جمع سي
دا مساوي کېږي لنډ شکل باندې داسې هم لیکلی سو په دلته هم نیمایي شریک ده دلته هم نیمایي شریک ده نیمایي مونږ د باندې لیکلی سو نو لیکلی سو چې O2 زاویه جمع O یو زاویه ځکه نیمایي د دې او نیمایي د دې په دې ډول باندې هم لیکل کېږي دلته تاسو وګورئ د اولې پاس په اول ځای کې مونږ لیکلي یو چې د O1 او جمع O2 دغه زاویې دواړه سره جمع سي 360 کېږي نو دلته یې په قیمت لیکو نو داسې لیکلی سو چې نیمایي د 360 درجې ځکه همدغه دوه زاویې یوه زاویه ګوره دا ده د سی زاویه په لنډ شکل کې مونږ وګورو د ډي سی بي او بلې څه د ډي اے بي د دې دواړو زاویو مجموعه د ډي سی بي زاویه ډي سی بي زاویه جمع د ډي اے بي زاویه دواړه سره جمع سي ده نیمایي د 360 نیمایي د 360 څه کېږي که چېرته دا په دې کې ضرب کړو نو 180 نو تاسو وګورئ چې په دغه مزله کې یا څلورضلعي کې دغه ډي سی بي زاویه یوه زاویه ده د دې او دغه ډي اے بي بله زاویه مقابل زاویه ده نو مونږ ته په ثبوت ورسېده چې په دغه مزله کې یا څلورضلعي کې چې په یوه دایره کې دننه رسم شوې ده مقابل د مقابلو زاویو مجموعه 180 ده